د افغان متحدینو د کډوالو پروګرامونو په اړه نوې اندېښنې. السلام علیکم دوستانو، نن له تاسو سره یو مهم خبر شریکو چې د زرګونو افغانانو ژوند او راتلونکي ورسره تړاو لري. د افغانانو د ملاتړ یو مشهوري شبکې تاسو به پیژنئ، افغان ایویک او څو لوی امریکایي او نړیوال بشري سازمانونه د امریکا کانګرس ته یو رسمي لیک استولی دی. په دې لیک کې دوی خبرداری ورکړی چې د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا سره همکاري کړې وه د مهاجرت او بیا میشتېدو پروګرامونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. یعنې دا افغان ایویک له صفحې څخه نشر شوی دی. دا د لیک له مخې د ځانګړو مهاجرتي ویزو یا SIV سپیشل امیګریشن ویزا پروګرام چې د افغان ژباړونکو قراردادیانو او نورو امریکایي متحدینو لپاره جوړ شوی و په 2021 کال کې د پام وړ ځان او ستونزو سره مخ شوی دی. لیک ادعا کوي چې د 2021 کال کې له جنوري راهیسې افغانانو ته د نوې SIV ویزو نه دی صادر شوی، سره له دې چې مرکې او ځینې ادارې چارې لا هم روانې دي. همدارنګه د لیک له مخې یعنې دغه لیک کې راغلی چې زرګونه افغانان چې د امریکا د بیا میشتېدو پروګرامونو ته منتظر دي لا هم په نامعلوم حالت کې پاتې دي او د خپلو دوسیو د برخلیک په تمه دي چې دوی سره به څه کیږي، آیا دوی به راوړل کیږي، آیا کوم کارونه به دوی سره ترسره کیږي. او یو بله مهمه موضوع دا ده چې د لیک په وینا یعنې د لیک په وینا شاوخوا 1100 افغانان لا هم په خطر کې د امریکا د انتقال په مرکزونو کې پاتې دي. په دې کسانو کې سلګونه ماشومان او د امریکایي پوځیانو د کورنیو غړي هم شامل دي. د لیکوالان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانانو لپاره د لنډمهاله خوندي وضعیت یعنې TPS پای ته رسېدلی دی او په ډېرو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیزه ولري، یعنې اغیزه یې کړی دی، یعنې دا ډېر پخوا د TPS بند شوی دی. همدارنګه دوی یادونه کړې چې د امریکا حکومت د کډوالو لپاره نوې ځانګړې کوټې اعلان کړي، څو افغانان پکې نه دي شامل شوي چې دا کار د افغانانو متحدینو د ملاتړ سازمانونو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. یعنې مخکې نشر شوي چې هغې کې افغانان نشته دی پکې. خو دلته یو مهمه خبره باید روښانه شي چې دا لیک کې راغلی دی په خپله کوم نوی قانون، اجرایي فرمان یا رسمي حکومتي پالیسي نه ده. دا د افغانانو د ملاتړ سازمانونو، کلیسایي بنسټونو او بشري ادارو ګډه غوښتنه ده چې د امریکا حکومت او کانګرس د افغان متحدینو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي او هغه ژمنې دي عملي کړي چې د افغانستان د جګړې پر مهال ورکړل شوي دي. یعنې کومه ژمنه چې ترسره شوی ده باید هغه بیرته دوی باید پوره کړي. اوس مهال د زرګونو افغانانو برخلیک لا هم د امریکا د حکومت پر راتلونکو پریکړو، بودیجوي پلانونو او مهاجرتي پالیسو پورې تړلی دی. ډېری افغانان چې د SIV یعنې سپیشل امیګریشن ویزا او P1 او P2 او نورو پروګرامونو له لارې امریکا ته د تګ په تمه دي غواړي پوه شي چې دوی د دوسیې په څنګه مخ ته ځي او راتلونکې پرېکړه به څه وي، دوی څه غواړي، یعنې څه شی به وشي، آیا د دوی دوسیو ته به توجه وشي او که نه. موږ به د دې موضوع هر نوی پرمختګ له تاسو سره شریکو، یعنې دا افغان ایویک ویلی دي چې که چېرته کوم اپډیټ راغی موږ به هغه بیا تاسو سره شریکو. که تاسو یا ستاسو خپلوان د افغان مهاجرتي پروګرامونو له لارې دوسیې لرئ نو د رسمي معلومات تعقیب ته دوام ورکړئ او د اوازو په ځای د باور وړ سرچینو ته مراجعه وکړئ. د دې موضوع په اړه خپل نظر په تبصرو کې ولیکئ، یعنې کمنټونو کې ذکر کړئ چې آیا تاسو کوم دغې په اړه څه نظر لرئ. آیا امریکا باید د خپل افغان متحدینو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي او که نه. بیا هم مننه. او دغه وروستی هغه لیک چې د افغان ایویک له خوا د خپله صفحه کې نشر شوی دی، دغه لیک یو څو متحدینو چې مثال په ځانګړو ادارو کې کار کوي او دغه برخې مسؤلیت په غاړه درلوده او دوی امضا یې کړی دی او دغه لیک کې ټول هغه مشکلاتونه، نظریات او راتلونکي بودیجوي پلانونه همداسې نور د بیا میشتېدو پروګرامونه دوی پکې ذکر کړی دی او دا یې استولی دی د مارک روبیو دفتر ته او د کانګرس غړو ته او دوی ته به دغه رسیږي او هغه به همدغه به ګوري او هغې به بیرته دوی ته ځواب ورکوي
او بیرته دیو هغه اپډیټ به شریکوي چې کله اپډیټ شریک شو زه حتما هغه ویډیو درته جوړوم چې تاسو بیا پوه شئ چې آیا څه وشو هغه لیک کې څه وشو هغه لیک یې استولی هغه کوم کار یې ورکړه او که ور یې نه کړه نو دغه هغه وروستی هغه اعلامیه وه چې د افغان ایوګ له صفحې څخه نشر شوی ما غوښته چې دا تاسو دپاره په پښتو کې ویډیو درته جوړ کوم چې تاسو دغې موضوع باندې پوه شئ او ستاسو سر خلاص شي چې مثال دلته کسان شته دي چې تاسو دپاره ستاسو د همکارۍ د خاطره اوس هم کار کوي او مخته ځي غواړي چې ویزې د صادرېدو بیا نیټه پیل شي یعنې بیا بیرته ویزې صادر شي او نور چارې انټرویوګانې میډیکل اگزامونه همداسې نور کام اپروول دی همداسې نور اپروولونه چې موږ او تاسو لرو د ایسایوي له خوا نه سپیشل امیګریشن ویزا همداسې نورو کیسونو له خوا نه لرو هغه دوی غواړي چې بیرته شروع شي او په چټکۍ سره باید دا مخته لاړ شي نو بیا هم ډېره مننه ژوندي اوسئ دغه اپډیټ چې ما تاسو سره شریک د نورو ښایسته مهاجرتي اپډیټ د خاطره زما صفحه لایک کړئ او کمنټ کړئ او د نورو دوستانو سره دا ویډیو شریک کړئ تر څو هغوی هم دغې څخه آګاهي پیدا کړي او که چېرته تر اوسه دې فالو کړی هم نه یم فالو مې کړه ژوندی اوسئ سلام علیکم